واه تازه نوې او په زړه پورې خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلمشر راشد خان یو ځل بیا د نړۍ نامتو لوبغاړو سره خو څنګه اولي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. افغان ګوګلی ماسټر راشد خان ارمان چې د انګلستان د بلاډ سیالیو په 2 تیرو پړاوونو کې له سسیکس لوبډلې سره لوبېدلی و، بیا ورسره یادې لوبډلې د دریم ځل لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. راشد خان په تیرو 2 پړاوونو بلاډ سیالیو کې 20 لوبې کړې دي چې 40 ویکټې پکې اخیستې دي. د راشد خان اخیستل د یادې لوبډلې لخوا د جمعې په ورځ د نومبر په 9 نیټه تایید شول. افغان لیګ بریک بالر به په لومړیو ګروپي لوبو کې له سسیکس لوبډلې سره مل وي. له ده سره آسټریلیایي کیڼلاسي الراونډر ټراویس هیډ هم د یادې لوبډلې ملګری دی. راشد خان د ده په هکله ویلي دي: زه ډېر خوښ یم چې یو ځل بیا راتلونکي 2020 میلادي کال له سسیکس لوبډلې سره یم. د سسیکس لوبډلې مشرتابه لیکلي چې د دې لوبډلې مشر روزونکی آسټریلیایي جیسن جیلسپي هم له دغه تړون څخه خوښ دی. د جیلسپي په وینا په رښتیا هم غوره پرېکړه ده چې راشد خان د دریم ځل لپاره موږ سره تړون تازه کوي او د لوبډلې غړی کیږي. راشد خان په داسې حال کې د سسیکس لوبډلې غړی شو چې هغه په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید چې په یو ورځنیو لوبو کې له 2مه درجه بالرانو لیست څخه 11 مقام ته لوېدلی دی. خو راشد خان په 20 وریزو لوبو کې لا هم لومړی نمبر بالر دی. د دې سربیره خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر هم دی، خو د ده په لوبډلمشرۍ کې افغانستان ویسټ انډیز ته د یو ورځنیو او یوازینۍ ټیسټ لوبې لړۍ وبایللې، خو 20 وریزې لوبې بیا 2-1 پر وړاندې افغانستان وګټلې. د سسیکس لوبډلې مشرانو ویلي چې راشد خان له وړاندې ډېر بوخت دوبي یعنې اوړي په مخ کې لري، خو دا وخت چې موږ سره تړون وکړ د خوښۍ ځای دی. افغان ګوګلی توپ اچوونکی د آسټرالیا په بګ باش لیګ کې هم اخیستل شوی دی او له هغې وروسته به د IPL په لیګ کې د دولت محمد نبي ساحل سره یو ځای په حیدرآباد لوبډله کې ولوبېږي. دې دواړه حیدرآباد لوبډلې د 2020 میلادي کال IPL 14 پړاو لپاره ریټاین کړي دي. نو دوستانو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که د راشد خان مینوال یاست ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.